عزیزانو دا د سرور خټک صاحب جنازه وشوه، اوس مقبرې ته راغلو او اخري رسومات چې نن آغاز یې کېږي. دلته زموږ بلا شاعران نه راغلي وو. پښتنو قومي شاعر رحمت شاه سایل، فضل زمان شلمان دی، فضل سبحان عابد دی، نسیم مندخیل دی او داسې زموږ نور بلا ملګري اوس جنازه کې وو. هغې کې جمیل خان کاچوخیل و، جمیل خان جمیل و، ډاکټر علي خیل دریاب و، نورالبصر امن و، لال باچا خیالي و او لال باچا خیالي او ډاکټر ظفر بشخالی او نور هم د ملکنډ د الګنډ بلا شاعران هغې سره ملاقات وشو په جنازه کې. اوس دا بره ده لږ ساعت پس به سایل صاحب خبرې هم کوي، دا به در سره شریکو. او د دې ملګرو خواهش دی چې تاسو یو څو خبرې وکړئ. نو زه خبرې کوم ځکه چې زما د ډېرې مودې دوست و. دوی د دوی پلار چې کوم دی هغه زمونږ علاقې ته راغلی و، درګۍ ته، او بیا دوی ډېر واړه واړه زمونږ په مخ کې دوی شوي دي. دا ټول سرور خو زمونږ مشر و د دي او دا نور کشران چې کوم نو دا ډېر ټایم و. نو په دې کې مونږ سیاسي زندګي هم کړې ده، په دې کې ادبي زندګي هم کړې ده، شریک هم کړې ده. د هغه 1983 او 4 نه پس زما او د ده جنګلو شوي وو او د هغې وخت نه د دې مرګه پورې د سرور مونږ د یو بل تپوس پوښتنه کړې ده، غم خادي مو کړې ده او تلې راغلې مو کړې دی، شپې مو یو ځای کړي دي او شپې مو روڼې کړي دي، باسونه مجلسونه. دا تاسو که لږ غوندې په خاموشۍ سره د کار وکړئ نو زما په خیال ډېر به ښه وشي. زه عرض لرمه چې سرور زما سیاسي ملګری هم و، زما د پښتو پښتونولۍ د لارې دوست او ورور هم و او زما ادبي ملګری هم و. دلته مونږ ژوند کوو، لہذا مونږ سیاست هم کوو. دلته مونږ ژوند کوو، مونږ ادبي زندگی هم لرو او د شعر و ادب د ژبې د خدمت دا جذبه هم لرو. زه عرض لرمه چې مونږ انسانان یو، خدای پاک پیدا کړي یو او یو دل لرو، پیغمبر لرو، قیامت لرو، په هغې باندې ایمان لرو او دغسې د ژوند مسلې لرو. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی دی نو هغه یې د 2 ضرورتونو سره پیدا کړی دی. په دې 2 ضرورتونو کې بلا ضرورتونه راغښتي دي. هغه یو دی د انسان مادي ضرورت، یعنی د هغه د خوراک، د هغه د کوټې، د هغه د ژوند، د هغه د ژوند چې څومره مسلې دي نو دا ضرورت دی. او دویم یې دی روحاني ضرورت. نو په روحاني ضرورتونو کې د دین نه واخله نو د ټول هغه روحاني ضرورتونه چې یو دوست ته ووینې او ته ورسره داسې خوشحاله شې لکه چې په لومبي ځل دی خپل ورک شوی دوست پیدا کړي، سړی ورسره خوشحاله شي. دا ټول روحاني ضرورتونه. نو مونږ په دغه شریکه جوړۍ کې شریک، وخت ډېر لږ دی او تاسو ډېر ستړي هم شوئ، غرمه هم دي. دا څو خبرې د دې د ضرورت لپاره کوم چې مونږ هم یو ژوند کوو. نو دغه دویم ضرورت چې کوم دی په دې کې مونږ له خدای پاک یو شریکه جوړۍ راکړې. دا وطن مو دی، دا ځمکه ده، دا مقام دی، دا مو ولس دی او دا مو ژبه ده چې یو بل ته پې خپل د زړه پیغام ورسول یو. دا ډېر لوی نعمت خدای پاک مونږ له راکړی او نور دغسې بلا لوی نعمتونه یې راکړي. نو مونږ په یو سټیج باندې کار کړی دی، یو ځای مو کړی دی. ډېر په تفصیل سره خبرې نه کوم، شارټ خبرې درته کوم
ډېر په تفصیل سره نه، خو دا دومره کلونه مونږه یو ځای په یو سټیج تېر کړي دي، څومره خوارۍ هم کړي دي، د یو پروګرام دپاره هم څومره سوچونه کړي، دې له به څنګه ځو، ځکه چې غریبي زمونږ د ټولو شریکه ده او ډېر زیات پښتانه غریبانان دي، لږ به پکې چېرته اسوده حال وي او دغه به وي، ګنې غریبانان دي. نو په هغې کې مونږه په دغه شریکه جولۍ کې شریکه خپله برخه واچوله. دا دوه شخصیتونه د هر انسان سره دي، د هغې دپاره مونږ منډې کرړې کوو. خو دا ده چې دې قامي جولۍ کې چې کوم دی که نه مونږ خپله برخه څنګه وراچوو، څومره وراچوو، دا زمونږ د دویم شخصیت کار دی چې په هغې کې خپله. نو په هغې کې سرور خټک ډېره لویه برخه وراچولې ده، بلکې تاسو وګورئ د 63-64 نه را په دې خوا چې هغه او زه ملګري شوي یو، نو موږ په دغه جولۍ کې خپله لږه برخه وراچولې ده او د دې وخته پورې پکې وراچولې. سرور خټک چې کوم دی یو قوم پرست سړی و، یو ترقي پسند سړی و، شاعر و، ډېر خوږ شاعر و، ډېر د خوږې لهجې خاوند و، ډېر مجلس ساز سړی و، ډېر خوږ سړی و. چېرته هم چې تللی دی مونږ لکه د کر د دانو خدای پاک په ټوله دنیا شیندلي. زه چې پیدا شوم په ژړا شوم، په دنیا خور رزق په څنګه راکوم. تاسو وګورئ دا ټپه د کومو زرګونو کالو ده، نن زمونږ ترجماني کوي. تاسو وګورئ دا ټوله دنیا د پښتنو نه ډکه ده، لکه د کر د دانو شیندلې شوي دي. او د ملي یو ټولګی علم دی د بېلتانه سره د شام پورې پوځي. نو دا سرور چې کوم دی هغه زمونږ نه د ټول عمر دپاره جدا شو. خو یو خبره ده چې په دا لږ وړوکي ژوند هغه چې څومره کار کړی دی، دوستان یې پیدا کړي دي، یاران دوستان یې پیدا کړي دي، مجلسونه، محفلونه، مشاعرې، سیاسي سټیجونه، دې ته ځان رسولی دی. او په دې خپل غریبۍ کې دغه هر څه پاللي دي، د خپلو بچو له، خپلو ورېرونو له، خپلو کشرانو له. یې مطلب دا دی چې دا هر څه راوړي دي او د دې په جولۍ کې هم اچولي دي او دې ته د پالنې او د یو بل سره د لیدو کتو هغه چې څومره کار کړی دی، دوستان یې پیدا کړي دي، یاران دوستان یې پیدا کړي دي، مجلسونه، محفلونه، مشاعرې، سیاسي سټیجونه، دې ته ځان رسولی دی. او په دې خپل غریبۍ کې دغه هر څه پاللي دي، د خپلو بچو له، خپلو ورېرونو له، خپلو کشرانو له. یې مطلب دا دی چې دا هر څه راوړي دي او د دې په جولۍ کې هم اچولي دي او دې ته د پالنې او د یو بل سره د لیدو کتو د غم عادي طریقې هم کولې. نو موږ په دې خوشحاله یو چې په دې قامي ژوند کې یې خپله برخه په پوره ډول اچولې ده. دلته زما خپل بلا ملګري ولاړ دي، ناست دي. اقبال حسین افګار دی، مندوخیل صاحب دی، نسیم مندوخیل صاحب، او دغه دی دا عابد جان دی، نور ملګري دي، سلاړ عبدالله جان عابد صاحب دی، زموږ ډېر لوی ادارې مشر دی د اسلام آباد کې او د پښتو سره دغه لري. دا ټول خلک راغلي دي او خدای پاک دی اوس د هغه د بخانې او د بخښنې د دعا وخت دی. دا سپین روبي دلته راغونډ شوي دي، دا خواږه درانه خلک راغونډ شوي دي او دا د خدای پاک په جنتونو کې د هغه دپاره په شریکه یو دعا وکړئ. زه نور وخت نه علم، دعا وکړئ په شریکه ورته دعا کوئ. احمدشاه صاحب صاحب ته الله پاک د دې خبرو اجر ورکړي. د هغه خوږ ملګری او زما ضرور نږدو کس و، الله دې دله ثواب دارین نصیب کړي او الله دې هغه وبخښي.